روژانو نن به را چکر در کومه تاسو بم تنګ شوي یئ ځئ چې بهر ته ځو ښه چکر له ځو راځئ دا وګورئ که نه یاره په کور کې تنګ شوی دی شنو بوټو ته وګورئ دا نیچر وګورئ که نه ما تاسو دواړه په کور کې تنګ شوي یئ چې بهر ته مو راوباسم اړه هم خوشحاله شي गल दी तू होरी करे केड़ी गल दे चलदी अजे भी हवा साडे वल दे पड़दी بخیر را علی خان 10 نامرونه دي 10 دي اینو غینو دارونه خو مال الله تعالی را کړي دی یاره دا خان خو بس ډېره خندا کوي دا ورکړه خو د الله تعالی دی یاره الله تعالی څه نشي کولی دغه خان خو بیا راغلی یاره دا بیا تا دا اینو غین رایستی دي خان په خیر راغی خان یاره تو زما د روم نه ولې سوځئ دا ته ولې په قلاره نه پرېږدئ او خو تا غریبانان تا ته څه نه وایي د خندا لایق دي الله پاک پیدا کړي زما د خندا دي رونو د خان خو یاره مونږ ډېر تنګ کړو په ده بسې خیرې کول غواړي لاس په رشوت کوي رونو یاره دا خان خو پته ونه لګېده اوس خو نه راځي پوډرو مال پوډر څوک یې لکه دا خو خان دی ولې څه دي په کار دي خان سمې په کار نه دی خو ته څه چل کې دا شی مه کوه دا لار دی والا او سیده زه لاړم درنه لکه هارونه خپل ته ناست دی ورې چې حل ورته ووایم السلام علیکم وعلیکم السلام خبر خو نه لګه نه که نه ولې خان خپل ته پوډر ته ناست ومو لیدو نه مړه لکه دا خان خو داسې نه ویره چې دا پرې پوډر ولې راواوښتېدو ظلم او زیاتې خو الله تعالی نه برداشت کوي دا خو زما په دې رونو پسې ډېره خندا کړې نو دوی پسې خیرې کړې د دوی ازار ورته ده شوی دی لکه هغه کس خو هغه دی پوډر چا خرڅوي ولې د خان هغه تپوس دی هلکه ولې لکه دا خان دې پرې پوډر باندې ویل راړو دا ټول کلی در باندې خبر کم رکې زه پسې کور ته نه وم تلې په خپله به دلته راتلو وړه دا مقصد څه دی پیسې زما د خان سره څه کار دی زما مقصد د پیسو سر دی د پیسو سر خان ستا خو نن دویمه ورځ ده چې پته دې نه لګي ښه وشو چې راغلې راکه مال وشو او شو کدی ورلګي شي سي نو راوړې پیدم دینو صحیح ده دا الله کار دی نو لکه اوس پسې چل کېږي دا خو اوس غلط لار ته واوړېدو خندا او ظلم الله تعالی نه مني اوس دې الله مل شي نو